بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې د وینې کموالی د څه له امله رامنځته کېږي. د وینې د کموالي لوی لامل په ښځو او نجونو کې دی. د وینې کموالی داسې یو وضعیت دی چې په وینه کې موجود هیموګلوبین کچه کمیږي، یعنی HB کمیږي. د وینې د کموالي ځینې علتونه د اوسپنې کموالی، یعنی ځینې خلک داسې د غذا رژیم کاروي چې په هغې غذا کې اوسپنه نه وي. د معدې د بایپاس جراحي هم د وینې د کموالي یو ستر لامل کېدای شي. د وینې د کموالي علایم: اول، د رنګ الوتنه، یعنی رنګ یې خراب وي، زیړ رنګ وي. دویم، زر ستړی کېدل. دریم، سردردي لري. د وینې ډیرولو لارې چارې: مهمترین غذایي مواد چې د وینې د ډیرولو کې پوره مرسته کوي، د هغوی کموالی په بدن کې د وینې د کموالي سبب ګرځي. هغه په لاندې ډول دي: سره غوښه، سبزیجات، ماهي، هګۍ، د چرګ غوښه، حبوبات لکه لوبیا او پالک او داسې نور. دوستانو، په خپل ځان ډیر پام وکئ تر څو د وینې د کموالي څخه بچ پاتې شئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ځان پام کوئ. الله مو مل شه. خدای پامان.